د افغانستان ثبات د ټولو په ګټه ده، تر څو چې افغانستان هغه د 45 کلن جنگ له اثراتو نه راوځي او په خپلو پښو درېږي. موږ له ټولو هیوادونو نه هیله کوو چې د مهاجرینو په رایستلو کې له زغم او احتیاط نه کار واخلي او تر اوسه چې څومره کوربتوب کړی د هغو مننه کوو او په راتلونکي کې هم له دې نه دا هیله لرو چې له افغان مهاجرینو سره ښه رویه وکړي او ښه کوربتوب او میلمه پالنه یې وکړي. خصوصا د پاکستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت چې 40 کاله د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی ده او هیله ده چې دا پاته وختونه هم په ښه نیت او ښه حوصله را سره تیر کړي او مهاجرینو ته تکلیف ونه رسیږي او افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته راستانه شي. له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو نه هم مننه کوو چې کلونه کلونه یې د مهاجرینو لاسنیوی کړی ده او لا یې هم کوي او هیله ده چې د افغانانو مرسته هم په کور دننه او هم د مهاجرینو په کیمپونو کې وشي، خصوصا د راتلونکي ژمي دپاره ښه تدابیر ونیول شي. موږ ترجیح ورکوو چې د بشري مرستو ترڅنګ د انکشافي مرستو ته توجه وشي تر څو په راتلونکي کې افغانان په خپله په پښو ودرېږي او خپل ځان ته په خپله روزي پیدا کړي.